ګرځي نامحرم ښځې دا نامحرم ښځې سړی وګوري و دا خبره یوازې د نارینه دپاره نه ده د ښځو دپاره هم ده. ښځه به نو اوس شین مخ به نیولی په بازار کې به را روانې چې خلک دې له ما مخ واړوي. ته به دا خپلې سترګې لاندې زړوې، ته به دا خپلې سترګې لاندې کوې، ته به دا خپله چهره پټوې، ته به دا خپل لاس د سینې سره نسې دا ستا پړونی دا ستا چادري چې تا کړې ده دا به ته دا تاثر خلکو ته ورکوې چې زه ستۍ خور یم. صحیح سلو شاوخوا به نه ګورې دا تا چې سترګې تورې کړي دا دې په کوم انداز تورې کړي دي، دا تا چې مخ سپین کړي دا دې په کوم انداز کړي دی. دا کله کله موټرانو کې موږ ووینو ښه ښایسته محترم مکرم سړی د ده شیشه بند وي او د ښځې چې کومه ښځې هغه شیشه مکمل نه خلاصوي. په دې کې ستا کم چل دی ای ښځې چې تا دا موټر شیشه خلاصه کړې ده او بیا دا دوې سترګې ښکاره کړي دا لاس دې پر دا مخ نیولی دا ته څه چم کوې؟ جهان دی خره دی؟ هېڅوک خره نه دی. په دا هر قدم دې موږ پوهېږو دا ته چې کم چم کوې د شیطانت و دا بل په دې ټولو خبرې دې زموږ سر خلاصېږي. فتاوځې به نه چې نو بس نو زه په موټر کې روانه یم زما پام نه په دې ټولو خبرو دا ستا او د شیطان کیل دی چې ته یې کوئ ولاړه والله کسې لکه د نارینه دپاره کتل حرام دي و تا ته هم دغه کتل حرام دي. بیبي عایشه صدیقه ناست پیغمبر سم دوی بیبیګانې ناستې وې صحابي راغلی په سترګو نابینا و عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه پیغمبر صاحب ورته وکړه ژر ولاړې شه. هغه پوښتنه وکړه یا رسول الله دی په سترګو ړوند دی نو څه شی دی نو څه پروا لري؟ الله رسول ته وکړه ته خو نه په سترګو نه یې سړی دی هغه ولیا یعنې د دې دا معنا سوله لکه د نارینه و ښځې ته کتل حرام کار دی د ښځې و نارینه و ته کتل حرام کار دی. بیا به یو سړی وایي یاره عرشه نو نبي علیه السلام چې ورځ ولاړ وي بې عایشه صدیقه یې شاته ولاړه وه هلته یو بازۍ شروع وله د تورانو و د چا دې ورته کتل نو هغه به څه چمپه کوو؟ د بې عایشې صدیقې رقم ایمان پاکي الله گواهی ورکړې دې د پاکۍ په حواله الله گواهی ورکړې ستا هغه چا ورکړې ستا گواهی چا ورکړې ده؟ نو بیا چې پیغمبر علیه السلام د مجلس ولاړوله ول دغه نابینا صحابي د تی ورته ګورئ ته ته م اجازه نو هغه بیا څه چمپه کوې؟ منافقت به نه سره کوو هیلې به نه سره جوړوو چمن و دوکې به نه سره ورکوو یو بل ته صحیح سو دوکې به نه سره ورکوو نه په دې خبره زه خطا وځم نه ته خطا وځه ښځې چې کوم چمونه کوي ښځو خطا وځئ به نه قسم په خدای په دا هر قدم یې سره خلاصېږي. دا ته چې کم چل کوې دا ته چې کم مجلس کوې دا ته چې کومه ګپه کوې قسم په خدای په هره خبره کې دې چم دی ورسې ډاکټرانو څه پوښتنه وکړي ورسې پیرانو څه پوښتنه وکړي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.